سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي حاجي صمد خان وایي افریدي قوم د پښتون قومي عدالت جرګې ګډونوالو د سمبالښت لپاره 3.5 حجرې او ځایونه برابر کړي دي. نوموړی وایي د جرګې منتظمین هم د ګډونوالو د سمبالښت لپاره تیاری لري، خو افریدي قوم دوی ته ډاډ ورکوي چې د پښتون پر دغې ځمکې او خاوره به د میلمنو د سمبالښت د ځایي خلکو په حجرو کې کیږي او ټول به په خوښۍ د ګډونوالو د درناوي ته حاضر وي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دوی یوازې د جرګې د تنظیم او نظم چارې پر غاړه لري او د ټولو ګوندونو، اقشارو او ځایونو پښتانه استازي به پکې راټولیږي، د خپلو سیمو وضعیت او ورته د حل لارې به وړاندیز کوي او په ګډه به ورته تصمیم نیسي. پښتون ژغورنې غورځنګ دې جرګې ته رسماً 10,000 کسان بللي دي، خو معلومات دا دي چې شاوخوا 100,000 کسان به پکې برخه اخلي او غورځنګ ورته بشپړه او هر اړخیزه تیاري نیولې ده. یاده دې وي چې حکومت پرون په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې پابندي لګولې ده، خو دې پابندي ته په ځواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي چې د پښتون قوم قومي جرګه به په هر حالت کې کیږي. که چیرې له ډېرو کړاوونو وروسته دا جرګه نه وسوله نو موږ به بیا بل شکل اختیاروو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په خبره باندې چې دې جرګې ته دوی 10,000 خالي نصیران راغوښتي دي او په لکونو به نور پښتانه په دې جرګه کې ګډون کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.